د ګلونو قدر چا زده د بلبل یا د بوراز ده. قدرمنو د ګلونو کاروبار یقینا چې یو طرف ته که د انسانانو معاش د هغې سره پرمختګ کوي نو بل طرف ته د انسانانو ذهن د انسانانو زړه او فکر هم د هغې سره ښکلی کیږي. ګلاب شیر کاکا د تیرو 30 کلونو راسې د ګلونو په کاروبار کې بوخت دی. د پیښور هر ګوټ ته ګل رسولی دی او د خپل کاروبار سره خوشحاله دی. ما د ګلونو سره وخت د سر نه شوق و کور کې مې به کرله او بیا آهسته آهسته د نسرۍ کار ته راوته. مونږ د ترنا فارم سره تعلق ساتو جی او هلته مونږ د سفیدو د شلتالانو دا ذخیرې مخیرې به م کولې بیا دې نسرۍ ته راواوړېدو. نو زما ترنا فارم کې 15 کاله نسري وه. بس هغې نه پس بیا سن 1992-93 کې زه حیات آباد ته رالم. دلته زما ناران ګارډن نسري ده د فیسي چوک پول سره پیله فارم مې دی او بس زما خپل شوق هم دی، زما د بچو شوق هم دی چې زما بچي سکول نه راشي سبق نه راشي نو بیا هغه هم ما سره کار کوي. 3 مزدوران مې بیا مونږ سرکاري کارونه هم ټیکې اخلو PDA کې یا نور محکمو کې نو بار سرکاري کارونه مونږ کوو. بس دا خو صدقه جاریه ده جی. بوټي لګول چې دی دا صدقه جاریه ده او مطلب دا دی چې خپل دا پیښور شینکول چې دی دا ټولې دشتې مشتې دي او زه ښه خوشحاله یم دې کې او د ګلونو کار دی زما خپل شوق هم دی. بار وایم چې زما شوق هم دی او بعضې وخت کې راته بچي وایي چې یاره بس دی دا کار پرېږده نو زه کار نه پرېږدم. بس دا زما خپل شوق دی او په ښه خوشحاله باندې په روژه کې سهار چې مونږ راشو ماښام هم پورې مونږ خبر هم نه شو. کله ګاګ سره ګپ شپ لګولی، کله بوټو ته اوبه م ورکړي، کله نسرۍ کې هسې 3 چکر یې د ورځې په نسرۍ کې وامه. نو سهار نه تر ماښامه پورې روژه کې مونږ نه خبرېږو. بس دا روژه ده که څه دي نو چې چاته کلي کې غم خاجي نه شوي نو زه روزانه راځم خپل کار لپاره راځم خپل کار کوم. چې ما سره هر وخت 15 کسان لګیا وي ټیکو نه علاوه نسرۍ کې 15 کسان لګیا وي چې بار لاړ شو بیا کلي نه نور مزید کسان راولو نو 15 کسان 24 غنټې مونږ سره وي. دا حساب یې بس یو کله تخم واچو بیا روزانه سهار راځو ګورو چې دا به کله راوځي په خوشحالۍ باندې چې څومره راووتو کم راووتو ډېر راووتو نو بس روزانه کوم دی نو سهار کې راځو نو هغه تخم ته ګورو چې دا څومره راوتی دی څومره ورځو کې راوتی دی. جي داسې کار دی چې څه بوټي مونږ د کراچۍ نه وروړو، څه بوټي مونږ د لاهور نه وروړو، څه بوټي مونږ د ترنا فارم نه وروړو. د میوه‌جاتو بوټي چې دي مونږ د ترنا فارم نه وروړو. ګلاب مولاب او نیمبوګان داسې اخوا دېخوا یې روکې کوم څیزونه دي دا مونږ د لاهور نه وروړو او ډېر زیات څیزونه چې کوم انټرنیشنل دي نو هغه مونږ د کراچۍ نه وروړو. تعلیم خو زما اګریکلچر نه دی، داسې FA پاس یم خو لکه دومره پوهېږم مطلب دی چې خپلې تجربې مطابق چې دا په دې ټایم کې کېږي او دې ټایمه پورې چلېږي. دې ټایم کې قلمونه کوي ډېر څیزونه مونږ چې ډېر بار نه راشي نو هغه مونږ د هغې قلمونه لګوو. بار والا ته پته نه وي چې دوی قلمونه لګوي خو هغې هایبریډ تخمونه جوړ کړي نو د هغې تخم بیا نه کېږي هغې نه مونږ قلم لګوو. زمونږ پاکستان چې دی نو لیبارټریانو کې په دې اګریکلچر ډېر کمزوری دی. جاپان والا امریکې والا دا خلک چې دی مونږ نه ډېر مخکې دي. کوم چې هایبریډ تخم مونږ روړو بیا دوباره هغه تخم نه کېږي. بس سالانه کروڑونو روپۍ د بار ملکونو نه جاپان والا کوم دی هر یو مل نه غونډۍ د هغې سره خپل لیبارټریانې دي. لیکن زمونږ پاکستان چې دی نو دا ډېر کمزوری مل دی. خلکو پې محنت نه دی کړی او سالانه زمونږ د پاکستان نه کروڑونو روپۍ تخمونو والا کوم دی نو وړي. زما نوم جلال دی جی. مونږ دې نه مخکې بل ځای کې کار کوو. ما اوس تقریبا 2 کاله وشو چې زه دې سره لګیا یم. نو د دیاړۍ په حساب کار کوې که د میاشتې پیسې درکوې که څه ترتیبي؟ یاره جی ما د میاشتې په حساب باندې راکوي. او څومره کار دې زده کړو د کاکا ګل نه؟ یاره جی بس د دې نه خو مونږ لږې تجربې زده کړئ د بوټو وغیره د ګملې ته د بوټې ګملې ته اړول دي او جی دا ګملې ډکوه دا دې سره دا تخم مخم اچوه دا بورې مورې اچوه بس دغه کار کوو لګیا یو جي. څومره خوشحاله یې په دې کار کې؟ جی به ډېر زیات خوشحاله یم بلکل. لکه ډېر خلک د کولې مزدوري کوي، ډېر خلک د ټاټکي مزدوري کوي، تا ته خدای پاک د ګلونو مزدوري په غاړه کړې ده. بس دا موږ سره د الله پاک رحم و جي. ناست یم په چمن کې سره ګلونه مې ملګري دي، خیر دی که ته نه یې ستا یادونه مې ملګري دي.
قدرمنو ګل پاشي ګل کرل یا د ګل خصمانه کول یقینا چې دا یو ډیر لوی هنر دی. ګل د دې کائنات د دې دنیا ښایست دی. بیا د ډیرو ګلونو د ډیرو بوټو ذکر په قرآن کریم کې هم شوی دی او د دې ترڅنګه که چېرته موږ غواړو چې په دې کائنات کې په ښه ډول باندې خپل کردار ولوبو نو موږ د ونې بوټي نالکو. د دنیا د ټولو نه لویه ستونزه یا د پلانټ ته یا د ګلوب ته چې راپېښېږي به نو هغه کلایمیټ چینج دی یا ګلوبل وارمنګ دی. د هغې د ټولو نه لویه ماتې چې ده یا د هغې مخنیوی چې دی نو هغه په ګلونو په بوټو په ونو لګولو باندې کیږي. که چېرته موږ ونه لګولی نه شو نو دا اختیار موږ سره بیخي نه دی په کار چې موږ دې ونه ووهو، موږ دې شینکۍ ختم کو. راځئ چې دغه کائنات په خپلو افکارو، په خپلو سوچونو، په خپلو کردارونو باندې را جوړ کو. سټیزن جرنالیزم پای ته رسي. افسر افغان ته اجازت راکوئ. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.